ژوندون مستا شموري خوخي مستا شموري غم دي فنا شموري غم دي فنا شموري تا آئنا دميني فرشتا دميني زموالو كي جهان قربان لتا شموري ژوندون مستا شموري خوخي مستا شموري غم دي فنا شموري غم دي فنا شموري تا آئنا دميني فرشتا دميني زموالو كي جهان قربان لتا شموري تارا لمين راكلا تامي احساس روزالي مهربان موركيلي تامي هناز روزالي تاسو ټول کامیاب لري چې موږ مظلومانو دپاره تاسو ته کومک کوئ. خدای دې تاسو سره کومک وکړي. هر څوک چې موږ سره کومک کوي هغه سره د الله کومک وکړي. موږ ډېر ضعیفان یو، ډېر بېدسته یو. خدا कहतान खूबी कोना के माँ कोमक में कोने के माँ चे में कोने अल्लाह पाक आता वाला ब्यादरम खूबी कोना के हम कारे आता वाला ब्यादम के कसा के माँ कोमक में कोने खुदा के जू खुदा कोमक कोने के माँ में कोने ژوندون مستا پاک دې چا کومک چرچا کړه الله تعالی د دې دنیا او هغې دنیا کې ګل ګلزار الله دې ډېره تېره درکړي، الله دې کامیابه لري. شموري غم دي فنا شموري تا آئنا دميني فرشتا دميني زموالو كي جهان قربان لتا شموري تخلق متاف كلي دي خدای پاک دې د عمر خاوند کې تا دې خدای کې حاجي صاحب دې خدای کې ټولو سره دې خدای ښه وکړي. څو دنیا آباده وي خدای پرې آباده ودان لري. تخلق متاف كلي دي دغه بېوسي مې د سالکان مې دغه چرسیان د بچی بس هېڅ څه نه لرم کور کې دغه بېوسي نه د جماعت کې کینم سپلی رنګ الله پاک دې تاسو سره ډېر ښه وکړي. زموږ د غریبانان موږ بېوسه یو، موږ بېدسته یو. الله ته مې سره د اوسه پورې مې پردی خدمت کولی شم، اوس یې نه شم کولی. خپله مریضه ښځه یم، مانده یم، زوی مې وړوکی دی، لورګانې مې دي. الله پاک دې تاسو کامیابه لري او الله دې تاسو سره ډېر ښه وکړي. شموري غم دي فنا شموري غم دي فنا شموري تا آئنا دميني فرشتا دميني زموالو كي جهان قربان لتا شموري ستانس بيسان الله دې دومره ورکړي چې ټوله وایي نشه همدې دنیا کې دې خدای ورته ښه ورکړي، هم هغې دنیا هغه دنیا دې ورته ډېره ډېره ښه کړي. چې دا هر چا دا کومک کړی وي خدای دې زر نیکۍ ورسره وکړي. لکه د موږ سره چې کوي خدای دې د دو سره نیکي وکړي. او د ستر اختر نه وروسته د موږ ماشومانو نه غوښه په خوله لګولې و نه یې وخوړلې. ډېر خوشحاله وو چې بېګاه موږ راتللو موبایل ته وشو سبا چې راتلو ډېر خوشحاله وو. موږ له مورې غوښې راوړئ موږ ورته وویو ډېر خوشحاله یې وکړلې. هغو د یوه میاشت ما خیر ټول کړی و، ما او بچي په ساتلي د یوه میاشت زه خیر ټوله په ما ډېر تکلیف دی. او خدای دې تاسو سره زمینه کوي وکړي. خدای ما آباد لره، خدای خوشحاله لره.
الله بادشاه دې تاسو ته عمر ورکړي، هغو ته دې خدای پاک عمر ورکړي، خدای دې ډېره تېره ورکړي چې موږ سره ښه کوي او الله دې ورسره ښه وکړي. समंदर के ओसे बहर के ओसे خدای دې ورسره ښه وکړي، خدای دې هغه دنیا ګل ګلزار کړي، دا چې کومکونه موږ سره کوي خدای دې ورته خیر ورکړي او ډېر دې خدای په عزت ساتي. ژوندون مې ستا شموري، خوښي مې ستا شموري، غم دې فنا شموري، غم دې فنا شموري، ته آینا د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان لته شموري، ته سرچینه د عقل، ته یې استاد لومړی، دا ستا په غېږ کې حجره د زده کړې ده. الله دې ورونو سره ښه وکړي، دا لاس مې ما دی په یو کور او بل کور کې زه کارونه کوم، الله دې دوی سره ډېر ډېر ښه وکړي او ډېره ترې خوشحاله وي چې د یتیمانو د کونډې غم خوري، الله دې ډېره ورسره ښه وکړي. دا لاس مې ما دی په غاړه مې پرته دی، په دې لاس باندې زه یو کور کې او بل کار کې کارونه کوم، یو قطره بچي مې دي، څه وکړم ډېر دغه ورونو نه خوشحاله یم چې د کونډو د یتیمانو غم خوري. الله دې په دنیا او آخرت دوی سره ښه وکړي چې موږ سره همدردي کوي. ډېره خوشحاله یم ته، الله دې تاسو ودانه لري بچیانو. غم دې فنا شموري، ته آینا د مینې فرشته د مینې زما وړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا و د نن ورځې خپرونه د غوښې لړۍ د هغې کونډو میندو سره چې نن د دې په کور کې به د غوښې دیګ باندې کېږي او د یتیمو بچیانو سره په شریکه به یې سره خوري او دوا په مجموع کې ټولو مسلمانانو ته الله تعالی دې اجر عظیم ورکړي. نن سهار وختي قصابۍ ته تلم، مختلف خلک مې وکته، غریبان مې وکته لرې پسې راغلي، سرمایدار مې وکته د جګر پسې راغلي او داسې ډېران مې نور وکته چې د مغز موږ ته راکه او ځینې مې داسې وکته چې په کور کې څه نه لري. انسانان ټول یو انسانان یو، راځئ همدردي سره وکړو. دا وه د نن ورځې خپرونه د غوښې ایش لړۍ. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت، د الله په امان. شموري